بیګا شپه مې د پولسوخته د سیمې ځینې انځورونه په ټولنیزو رسنیو کې ولیدل چې یوه ډله ځوانان، پیغلې، ماشومان او سپین ږیري راجمع شوي دي د کتابونو په یو نندارتون کې ګډون کړی دی. دا واقعا هم یو انسان ته د خوښۍ یو ځانګړی احساس ورکوي کله چې وګوري هغه ځای چې د زرګونه او لکونه ځوانانو د هیلو وژونکی و، هغه ځای چې ډېرې کورنۍ ترې بده خاطره لري، هغه ځای چې د کرکې او وحشت بوی ترې راپورته کېده، هغه نن ورځ د کتابونو په یو نندارتون باندې بدلیږي. ځوانان، پیغلې، تنکي ماشومان او حتی سپین ږیري پکې په ډېرې خوشحالۍ سره ګډون کوي او هلته له یو بل سره مجلس کوي. دا واقعا هم یو لوی د خوښۍ احساس لري او دا پیغام هم ټولو خلکو ته ورکوي چې زمونږ خلک د امن خوښونکي دي، د تعلیم، د پرمختګ، د کتاب له یو بل سره د مینې کولو، یو بل ته د ارزښت ورکولو او د ملي یووالي خوښونکي دي. زه هیلهمند یم چې دغه لړۍ دوام پیدا کړي، د هیواد د پرمختګ، د آبادۍ او د خوښۍ خبرونه لا پسې زیات واورو، د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي، ځوانانو ته مو د کار زمینه برابره شي